حکومت وايي افغانان چې د دوحې له هوکړلیکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. د ملي امنیت شورا ویلي دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیلهمندۍ څه نشته. ان د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده. سیدای افغان محوره او اصلي برخه هم ده. که د دوحې تړون ته له افغاني لیدلوري وکتل سي د سولې په تمه وخت ضایع سوی، افغانانو ته درانه ځاني او مالی تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب سوی دی. نن د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوحې د سولې تړون یو کال پوره شو. دواړو لورو تر څه باندې یو کال مذاکراتو وروسته د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 29مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. خو تر یاد تړون وروسته دواړو لورو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو یو او بل پر سرغړونې تورن کړل. د امریکا متحده ایالاتو د تاوتریخوالی زیاتوالی او له القاعده شبکې سره اړیکې د طالبانو لخوا له یاد تړون څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي. د ملي روغې جوړې عالی شورا هم ویلي چې طالبان په دغه یو کال کې د جګړې ختمولو، په جدي ډول د مذاکراتو پیلولو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ته پابند نه دي پاتې شوي. د چارو یو شمېر کارپوهان د دوحې قرارداد د کال پوره کېدا په تړاو بیلابیل نظریات لري. دوی وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی تر بل هر وخت څخه زیات شوی او که چیرې د وسلوالو طالبانو بریدونه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدا لامل شو، دا به د افغان ملت سره ستر خیانت او جفا وي. نو طالبانو په دې مذاکراتي بهیر کې د سیاسي حالت او سیاسي خلګۍ نه کار وانه غوښته. دوی هماغه شانتې د نظامي لباس او د نظامي فورم او د نظامي شکل نه په استفاده باندې ځان تعریف کړ. دغه تعریف د طالبانو راتلونکی د افغانستان د ولسونو او د نړیوالو او د سیمې د هیوادونو په منځ کې یو د فوکس او د کنټرول او د ملاحظې نقطه ده. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د دوحې قرارداد افغانانو ته د بدبختۍ پرته هیڅ نه دی ورکړي، ځکه تش په نوم بین الافغاني مذاکرات روان دي چې پرمختګ پکې نه لیدل کیږي او نه هم تاوتریخوالی کم شوی دی. مهمه اساسي خبره چې د ټولو نه مهمه ده چې د خبرو کې ولې د خبرې نتیجه رانکړه، ولې هم چې الله سره ونه فکر رانکړي دا چې دا خارجي نقصه او هیڅ کله په افغانستان کې خارجي نقصې نتیجه نه ورکوي او قابل تطبیق نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د دوحې قرارداد د یو کلن کېدا په اړه بیلابیلې څرګندونې شوې دي. پر ټولنیزې رسنۍ فیسبوک ګڼ شمېر افغانانو لیکلي دا تړون په اصل کې د پردې تر شا د امریکا او پاکستان ترمنځ شوی، ځکه افغان حکومت او افغانان پکې دخیل نه دي. د دوحې قرارداد څخه 12 میاشتې په داسې حال کې پوره کیږي چې تازه د ملي روغې جوړې عالی شورا مرستیال او جهادي رهبر حاجي دین محمد ویلي د امریکا او طالبانو د قرارداد له جزئیاتو نه دی خبر.